بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. د یقین میډیا رسنۍ درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه د اختر ورځو کې قرار لرو او د اختر ورځې دي. الله جل جلاله د اختر ورځو د لمانځلو لپاره یو څو آداب او سنت مقرر کړي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې به چې کله اختر راته کوم اعمال به یې کول، د هغو په اړه به ان شاء الله تاسو ته لنډ معلومات درکړم. د اختر په شپه باندې باید د الله جل جلاله عبادت وشي، الله جل جلاله ذکر وشي او همدارنګې د قرآن کریم تلاوت وشي او په دغه شپه باندې د ګناهونو څخه پرهیز وشي او ډډه ورڅخه وکړل شي. دوهم کار د اختر د سنتونو څخه هغه دا دی چې د اختر په ورځ باندې باید یو مسلمان د وخت راپورته شي او تر ناوخته پورې ویده نه وي، سهار لمونځ په جمع سره وکړي او بیا د اختر د لمانځه لپاره تیاری ونیسي. دریم کار باید د اختر په ورځ باندې دا وشي چې مسواک استعمال کړلی شي، ځکه جومات ته تګ وي او هلته مسلمانان راغلي وي او هغوی چې کله ستا د خولې د بدبویي څخه آزار شي نو دا لویه ګناه لري. د اختر په ورځ څلورم کار دا کول پکار دی چې یو مسلمان باید غسل وکړي، ځکه جومات ته ځي او هلته پاکی ضرور ده چې مسلمانان د ده له لاسه په تکلیف نشي او اذیت ورته ونه رسیږي. پنځم کار باید دا وکړي چې د اختر په ورځ باندې پاکې صفا او ښې جامې واغونځي. که چیرته نوې جامې او کالی ورسره موجود وو نو هغه دې واغونځي. شپږم کار دې دا وکړي چې د اختر په ورځ دې عطر ولګوي. اووم کار دا ضرور دی او واجب دی چې د اختر د لمانځه څخه مخکې د صدقة الفطر سرسایه ادا کړي. اتم کار باید دا وشي چې د اختر په ورځ باندې د جومات ته تللو څخه وړاندې یو خرما دې وخوړل شي یا دې بل څه خواړه که موجود وي خواږه هغه دې وخوري. د اختر د سنتو څخه یو سنت دا دی چې د اختر د لمانځه څخه مخکې باید نفل ادا نه کړل شي. لسم سنت د اختر د ورځې دا دی چې د عیدګاه ته یا جومات ته وختي تګ وشي. یولسم سنت دا دی چې د وړوکي اختر د کوچني اختر لمونځ ناوخته ادا کړل شي او د لوی اختر لمونځ هغه د وخته ادا کړل شي. د وړوکي اختر په ورځ باندې باید تکبیرات العیدین په قرار آواز سره په ورو غږ سره وویل شي. دیارلسم سنت دا دی چې د اختر د لمانځه لپاره چې کله کور نه وځي نو په یوه لار باید لاړ شي او چې کله کور ته بیرته راځي نو په بله لار باید بیرته راشي. څوارلسم سنت دا دی چې د اختر په ورځ باندې پیاده جومات طرف ته تګ وشي. پنځلسم سنت دا دی چې د اختر لمونځ باید په عیدګاه کې ادا کړل شي او که عیدګاه موجوده نه وه، نږدې نه وه، نو بیا دې په جامع جومات کې لمونځ ادا کړي چیرته چې ګڼه ګوڼه زیاته وي او د لمونځ کوونکو تعداد زیات وي. شپاړسم سنت دا دی د اختر د ورځې چې د اختر د لمانځه لپاره باید اذان او اقامت ونه شي. ولسم سنت دا دی چې د اختر په ورځ باندې باید امام خلکو طرف ته متوجه وي او خطبه ووایي او خلک خطبې ته په غور سره او ښه په توجه سره غوږ ونیسي. آخري سنت یې دا دی چې امام باید د اختر په ورځ په خطبه کې د صدقة الفطر مسائل بیان کړي. د یقین میډیا د رسنۍ درنو لیدونکو او مینوالو، د اختر د ورځې
سنت که څوک ادا کړي نو الله جل جلاله به لوی ثوابونه ورکړي، ځکه الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق یو کار زیات خوښوي او په هغه باندې ډیر لوی انعامونه ورکوي. الله جل جلاله دې د اختر دغه ورځې زموږ لپاره د لوی انعام سبب وګرځوي او الله جل جلاله دې ورباندې زیات اجرونه او ثوابونه مونږ ټولو ته را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.